ګرانو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو راځم د ملالۍ د لوست فعالیتونو او لغتونو ته. فعالیتونه به حل کوو د تختې په مخ تاسو به ورته ګورئ. لغتونه به راباسو سخت لغتونه چې تاسو خپلو کتابچو کې لیکلي هغه به د تختې په مخ درته لیکم او هغه به دلته مې لیکلي دي ځینې هغه په جملو کې استفاده کوو. سمه ده. او وروسته به نورو فعالیتونو باندې هم کار کوو چې تر څو تاسو هیڅ مشکل او ستاسو کومه ستونزه پاتې نه شي. سمه ده. ښه مخکې له دې چې راشم نوي درس ته لومړی ځمه د تېر درس پوښتنه کوم. په تېر ساعت کې موږ څه ولوستل؟ آفرین ملالۍ. په دې کې مو د چا کیسه واورېده؟ د کوم ځای؟ د میوند د دښتې. آفرین. کومه لنډۍ تاسو یاد کړه؟ آفرین. چا ویلې وه؟ آفرین. دلته ما لیکلې ده که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بې ننګۍ له دې ساتینه. دا لنډۍ چا ویلې وه؟ ملالۍ. آفرین. د څه دپاره؟ د خپلو ظلمو د احساساتو د راپارولو او د خپل ملک د دفاع د خاطرې ویلې وه. له دې څخه یې یوه استفاده وکړه او تر څو پورې دښمن مات او تارمار کړ. سمه ده. آفرین. ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو راځم د لنډۍ په کومه دلته ما ځینې لغتونه لیکلي دي په دې به سره بحث کوو. لغتونه مې معنا کړي دي او هر یوه ته به یې جمله جوړوو. خو مخکې له دې چې جمله زه ورته جوړه کړم لومړی به هر یوه ته تاسو یوه جمله جوړوئ. صحیح ده. ښه ډېر ښه. دلته مې لیکلي یرغل. دې ته به نه ګورئ. دې ته به نه ګورئ. سمه ده. یرغل څه معنا؟ آفرین. حمله. ښه موخه څه معنا؟ آفرین. هدف. آزادي څه معنا؟ خپلواکي. برای څه معنا؟ کامیابي. ډېر ښه. اتل څه معنا؟ قهرمان. چمتو څه معنا؟ تیار. ډېر ښه. ښه مخکې له دې چې زه ورته جمله جوړه کړم لومړی تاسو په خپلو منځو کې یوه جمله یو بل ته ووایئ. هر یوه لغت چې کولی شئ ووایئ. آفرین. ډېر ښه. آفرین. ته یې وایه. ته یې وایه. ډېر ښه. ښه راځمه زه هر یوه ته یوه جمله جوړوم خو تاسو به یې راپسې تکراروئ. صحیح ده. خو مخکې له دې چې زه جملې جوړه کړم لومړی تاسو دغه لغتونه ما پسې تکرار کړئ. یرغل. 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 موخه. موخه. آزادي. آزادي. برای. برای. اتل. چمتو. چمتو. آفرین. معنا ته راشئ. یرغل حمله. یرغل حمله. موخه هدف. آزادی خپلواکي. آفرین. برای کامیابی. اتل قهرمان. چمتو تیار. آفرین. اوس راځمه هر یوه لغت ته یوه جمله جوړوم. سمه ده. خو تاسو به هم یوه جمله جوړوئ. صحیح ده. لومړی راځمه یرغل ته جوړوم ځکه اول لغت دی او په مغو یې شروع کوو. صحیح ده. ښه راځم یرغل ته. اوس یوه جمله تاسې په خپل منظور کې وایئ ځان سره. آفرین. زه لیکم انګریزانو زموږ په خاوره یرغل کړی وو. انګریزانو زموږ پر خاوره باندې یرغل کړی وو. صحیح ده. ښه بل هدف. هدف ته ډېره ساده جمله جوړوم. د دې لوست موخه څه ده؟ د دې لوست موخه څه ده؟ د دې لوست موخه څه وه؟ د دې کار موخه دې څه ده؟ صحیح ده. بل خپلواکي. خپلواکي ته جوړوم. صحیح ده. تاسو ورته ګورئ. زموږ زلمیانو
له انګریزانو څخه خپلواکي واخیسته. ترلاسه کړه. زموږ زلمیانو له انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. صحیح ده. بل ته راځم. برای کامیابي. هغه څوک به برای ترلاسه کوي چې کلک چې ټینګ هوډ ولري. ټینګ به ولیکم. هوډ ولري. هغه څوک به برای ترلاسه کوي چې ټینګ هوډ یا قوي اراده ولري. صحیح ده. بل چې دی اتل قهرمان. مثال وایم چې ملالۍ یوه اتله میرمن ده. ملالۍ یوه اتله میرمن ده. صحیح ده. بل چې دی چمتو دی. چمتو دی یوه جمله جوړوم دا چې موږ خپلو درسونو ته تیار یو. ګورئ یرغل حمله. انګریزانو زموږ په خاوره یرغل کړی و. یعنې تیره زمانه ښیي. صحیح ده. بل موخه هدف. موخه هدف. د دې لوست موخه څه ده؟ د دې لوست موخه څه ده؟ بل ازادي، خپلواکي. زموږ زلمیانو له انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. بل برای کامیابي. هغه څوک به برای ترلاسه کوي چې ټینګ هوډ ولري. هغه څوک به برای ترلاسه کوي چې ډېر درس وایي. هغه څوک به برای ترلاسه کوي چې ډېر کار کوي. صحیح دی. آفرین. بل اتل قهرمان. ملالۍ یو اتله میرمن ده. زموږ د خاورې اتلان معلوم دي. موږ باید داسې کړنې ترسره کړو چې د خپلې خاورې لپاره یوه اتله شو یا یو اتل شو. صحیح ده. بل چې دی چمتو تیار. موږ خپلو درسونو ته تیار یو. موږ خپلو کارونو ته تیار یو. یا زه چمتو یم چې درس ووایم. زه چمتو یم چې خبرې وکړم. زه چمتو یم چې تاسو سره ووینم. پوه شوې پوه؟ ښه. څوک راته ویلی شئ موږ تاسو نن څو جملې جوړې کړې؟ تاسو ورته ګورئ 1 2 3 4 5 6. شپږ لغتونه او شپږ ته مو جملې جوړې کړې. سمه ده. اوس راځم دغه پاکوم تاسو ته ځینې لغتونه لیکم چې هغه مفرد وي جمع به یې ولیکو. صحیح ده. دغه لغتونه چې مفرد وي جمع یې لیکم. دا پاکم زده مو شو ده انشاءالله. ښه. هغه لغتونه چې تاسو په خپل کتاب کې ګورئ چې مفرد دي او جمع به یې تاسو راباسئ. صحیح ده. زه یې لیکم درته ډېر زر انشاءالله او زه یې تشریح کوم درته. ښه. راځم درته لومړی لغت لیکم چې مثال دلته مخکې مې په لغتو کې کړی و. دلته لیکم مفرد، دلته لیکم جمع. صحیح دی. مفرد اوس مثال زه لیکم چې اتل که نه دا یو مفرد لغت. بل لیکم مثال لاس.
مثال بل لیکم درته زده کوونکی. صحیح دی. مثال بل درته لیکم چې میرمن. بل لیکم مثال ډګر. صحیح دی. اوس د دې جمع څه شي ده؟ جمع به یې ولیکو. صحیح ده. ورته ګورئ د اتل جمع څه شي ده؟ آفرین اتلان. چې اتلان. د لاس جمع څه شي ده؟ آفرین لاسونه. یو لاس چې دواړه شو لاسونه شول. که ډېر شي لاسونه. صحیح ده. ښه زده کوونکی جمع څه شي ده؟ آفرین زده کوونکي. فقط یوه یا باندې دلته ساده یا راغلی وه چې موږ تاسو په اول درس کې بحث ورباندې وکړو. دلته یې څرګنده یا شوه د دې نومونه جمع کول لپاره چې راځي زده کوونکی په زده کوونکي باندې وخت دغه یا راځي جمع راځي. بل میرمن جمع څه ده؟ میرمنې. آفرین میرمنې. صحیح دی. بل لازم ډګر. صحیح دی. ډګر جمع څه شوه؟ ډګرونه. ډګرونه. پوه شئ په ګورئ اتل اتلان. اتل مفرد اتلان جمع. لاس مفرد لاسونه جمع. زده کوونکی مفرد زده کوونکي جمع. میرمن مفرد میرمنې جمع. ډګر مفرد ډګرونه جمع. پوه شئ په ګورئ مفرد کلمې جمع. مفرد یوه کلمه جمع. دوی یا ډېرې کلمې. صحیح یا له دوو څخه ډېرې کلمې چې راشي هغه جمع. اوس مثال یو نفر دی اتل دی. که چې څو نفره اتلان شي هغه به څه شي ځان ځان ته اتل بیا ټول اتلان کېږي. مثال لاس دی. یو لاس یو لاس دی چې جمع چې لاسونه شول. مثال ګوته ګوتې. مثال زده کوونکی یو زده کوونکی. که څو زده کوونکي یو ځای کې چې زده کوونکي کېږي. بل میرمن یوه ښځه چې کېږي میرمن کېږي. که چېرې څو ښځې چې کېږي ښځې یا هم میرمنې. بل ډګر میدان. که چېرې یو وي چې کېږي ډګر او که چېرې ډېر شي چې کېږي ډګرونه یا هم میدانونه. پوه شئ په دا زموږ تاسو د درس و او کورنۍ دنده مو څه شي ده؟ هغه لغتونه چې مخکې ما تاسو ته لیکلي وو هغه جملې چې ما لیکلې وې پرته له هغې څخه یا ما چې ویلي د هغو جملو څخه پرته تاسو به هر لغت ته یوه جمله جوړوئ او تر څنګ به هغه لغتونه سره د معنا یادوئ. وروسته په خپلو کتابچو کې لیکئ او دغه فعالیتونه چې دغه مفرد او جمع ما ولیکل دا به تاسو په خپلو کتابچو کې یو جدا جدا لیکلي وي. اوس وبه یې لیکئ او هر یوه ته به یوه جمله هم جوړه کړئ. صحیح ده. دا ستاسو کورنۍ دنده وه. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې.